دا بولي یو شی مو پکار و هغه راخم یو ورځ مخصن د خیره راځم بیا در باندې وینم ساکتیر ته وګورئ څنګه وي خوندور شریخ نه دي اوس فاینلي راورسېدو اوبو ته دا نو کپتان مدد چوک خوا ده دا ځینې رانیوئ دغه دانه السلام علیکم هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د صحت جامې به مو په تن نو راوتلی ومه بازار ته زموږ یو فلټر و مخکې دا د اوبو دا موږ چې چیرې اوسېږو دا نوم دا اوبه تروې دي نو هغه خراب سوی و بیا دوه درې وار مو جوړ کړی ډېر یې ستړي کړو نو اخر د فعالیت ولوېدی نو اوس مې اراده ده چې یو دانه فلټر پیدا کړو نوی دانه ده دا ډېر وخت مو نه و استفاده کړی اوس مونږ دغه راخیستې دي دا اوبه د دې اندازه ګورو چې زموږ اوبه په کومه اندازه کې دي نو تاسو یو ولاګ هم جوړوو تاسو راځئ دا ولاګ راسره تعقیب کړئ دا بولي غاړې ته واوړم دا غاړې ته دا دکان ته ورځم د الجدیدو خوا ته رالمه یو شی مو پکار و هغه راخم کیټ خوا ته ورځمه یو کمپیوټر چارجر مې هم پکار و ضرورت مې ورته و نو هغه به م راواخلو تاسو به هم راسره وګرځئ تعقیب مو کړئ چې دې د نوې ورباندې لګولې دي نو اوس فعلا خو نه معلومېږي بیا دې ته یو ورځ مخصن د خیره راځم بیا در باندې وینم دا صحه خو نو تاسو ډېره لیدلې خو اوس یې بیا د تازه اپډېټ وګورئ هغه یو دکان ته راغلو کمپیوټرانو د دې شیانو دکان حساب نسته وتلی ده خولۍ یې ما حساب کړه دا کس څنګه حساب دی حساب داسې ناولد هم نه ده زما ملګری ده په دې خاطر دا خولۍ حساب تیر ته وګورئ چې څنګه وي موږ دا د کپتان مدد چوک په شاوخوا نه ده وریځې ټوله ښایسته غټ چې وي ده زانه م رانیولی وی حاجي صاحب یې کور ودان شریخ یې موږ ته راوغوښتله ډېر خوندور شریخ نه دي بیخي خوندور شریخ دي ډېر خوندور دي دا به بیا بله ورځ انشاءالله دکان ته ووځو نو داسې یو ده زه بیا وخورم تلوار مې شو موږ کار یو څه سره ډېر شو غرمه ډوډۍ هم د بیا د حاجي صاحب سره شوه شریخ شو ډوډۍ شوه نو سودا هم دی خاص نه ده ورسره کړې تر اوسه نو خیر د دې بعده به وګورو چې سودا ورسره کوو که نه ورسره کوو نو اوس فاینلي راورسېدو اوبو ته دا فلټر وړو دا خو هم جاده ده د کندهار ښار عمومي دلته دا چای مای هم پیدا کېږي د حاجي صاحب چای خرڅوي لاره هم بنده ده
هغه د فلټر دوکان دی دا خو نو کپتان مدد چوک خوا ده دا خو نو دا ته وګوره اته سوه اوبه مجه خرابې دي هو دا باید عموما څه وي سترګې خو نو سل راشي اوه که اتیا سل چې راښکته شي وه به سمیږي سل راښکته چې دا د فلټرانو دوکان ده اقتصادي راته تمام شي اقتصادي راته تمام شي ښه کار درته وکړو ډېر وخت درته ووایي پیغام ورسره تیارې کې مو یاد اوس د کور اوبه چې دي هغه تقریبا 800 دي دا باید نو ډېرې خرابې دي فلټران نشان دي ټول دغه فلټر مو ځینې رانیوی دغه دانه تقریبا دا په 6,000 افغانۍ شاوخوا د لګېدو سره تمامیږي فلټر سودا مو ورسره وکړله د لګېدو د ټولو مصارفو سره تقریبا په 6,000 افغانۍ دا نو د افغانستان داسې جوړ دي صرف نور کار ټول هغه رقم کوي خو دغه یو صرف د باډۍ نه لري د هوا نور کار هغه رقم کوي چې اوس مې دغه ونه وي موټر نو بیا چې ولګېده انشاءالله زه درته موټر مې ونه وي خیر بیا غواړم دا د فلټر ولګېدی دا پاکې فلټر اوبه دي او سټیج هغه خواته ځي توضیح چالان کړم بسم الله الرحمن الرحیم چالان سو نو ته ودرې اوس په اوبه راوړېدل دا دې اوبه وینې فلټرېږي